د یادو ماشین آلاتو او طبي لوازمو د سپارلو پر مهال د خوست ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو د خوښۍ په ښودلو سره وویل چې یاد طبي لوازم د عامه روغتیا وزارت له لوري ورکړل شوي چې ټول لګښت یې 20 میلیونه افغانۍ کیږي. دوی زیاتوله چې په دې سره به په اړونده برخه کې د ناروغانو شته ستونزې ورسره هواري شي. زموږ د ملکي روغتون ضرورت و چې په ملکي روغتون کې موږ دا شان بالکل نه درلودل. ډاکټرانو هم شکایت وکړي چې موږ دا وسایل نه لرو، دا اسباب نه لرو، موږ داسې شی تشخیص یستی نسو. نو زموږ دپاره که یو څه کوښښ وشي د هغو دپاره ما دا هلې ځلې وکړې. تقریبا د 15 میلیونه افغانیو شیان دغه دي، د 4 میلیونه 5 میلیونه نور شیان په سټاک کې د کابل دي، هغه هم راته منظور شوي دي. نو هغه هم انشاءالله کوښښ کوو چې هغه هم راورسوو. دا به موږ ملکي روغتون ته ور انتقال کړو، هلته به استفاده ځینې وکړو. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې دغه ماشینونه او طبي لوازم په فعالېدو سره به زیات شمېر ناروغان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ وو په وړیا ډول تداوي کیږي. ډېر اشد ضرورت و، هغه بیچاره بېوزله مریضان شخصي کې د دې مریضانو د فیس پرې کولو دپاره عاجزه وو، نه شوی کولی چې دا فیس کړي. نو د محترم رئیس په هلو ځلو باندې موږ وکولی شول چې نن د خوست ساتمه او د خوست ملکي روغتون د دې ایکو ماشین څخه برخمن شو. د یادونې وړ د تر دې وړاندې د خوست په ملکي تخصصي روغتون کې د 20,000 ډالرو په لګښت د زون په کچه د فیسټولا ناروغۍ عملیاتو څانګه فعاله شوې چې د اړونده برخې ناروغانو ستونزې ورسره تر ډیره هواري شوي.